नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फन्किहू मा ताब लकुम मिनन निसाइ मस्ना व सुलासा व रुबा' फ़इन ख़िफ़्तुम अल्ला तअदिलू फ़वाहिदा। अल-आया। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। वक़ालत आइशतु रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जलस 11 इम्रातन फ़तआहदना व तआक़दना अला अन यक्तुमना मिन अख़बारि अज़वाजिहिन्ना शैआ। अल हदीस। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अदद मा तुहिब्बु व तर्दा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अदद मा युहिब्बुहु व यर्दा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जय्यद उलमाए किरामो आम मुखलिस मुसलमानानो ज़मंग उस्तासो ददे मजलिस और ददे महफल ताल्लुक़ और निस्बत द निकाह सरे दे। निकाह चुन के द इस्लाम और द दीन यो हुक्म दे न मुसलमानान निकाह त द कदर और द एहतराम पर नजर गुरी। अल्लाह जल्ल जलालुहु दे ददीदा निकाह मुबारक की चिपदे दौरुल फितन के मंगो तासुए जुमात के राजम कड़ू और दरबे कायनात द पाक दिन खबरी और दागा पाक नबी अहादीस और मंगो तासुए द बाकी गुनाहों न बच कड़ू इंशाअल्लाहुल अजीज दा मुबारक खलक दी। अल्लाह पाक बददवी दा निकाह दा खुशाली मुबारक गर्दई और अल्लाह पाक दे दा खुशाली दे टोल इलाक़े द पारा सबब द इत्तेहाद और द इत्तेफाक और द तमाम आफात और द बलियात और द लरे कीदलु सबब अल्लाह गर्दई। रोनो दे मंगो तासुबान अहसानों का निकाह खुदियसिम वादा प्रोग्राम जोड़ कर आओ कौबे खुदकम मुसलमानानों के पजुड़नों के द इस्लाम और द दीन दर्दी न दागुई दा सोचू नहीं चे खुदाया खुशाली रा बाने राला चे दड़ा खुशाली दस्ता द दीन द पार इस्तेमाल कम
مسلمانان زما په خوشحالۍ کې ستا د دین نه خبر شي. دا د ډیرو کم خلکو سوچ دی. الله پاک دې د دې سوچ والا خلق نورم سیوا کی. رونو زمونږ استاد عام قانون دا دی چې څوک واده کوي نو د سره په دماغو کې د کوټې فکرې واده به کې کنه او کوم به ولې نه کې کوټه به جوړول غواړي. دویم نمبر فکر ور سره د کالی وی کاله به جوړول غواړي. دریم نمبر فکر ور سره د جامو وی جامع اغستل به غواړي، فرنیچر به اغستل غواړي. سلورم نمبر فکر ور سره د خوراکي کلیوالو ته به روټۍ ورکول غواړي. داسې سړی رونو ما پیدا نه کېدی شي تاسو پیدا کړی چې لکه د واده ځکه نه کوم چې د واده چې کم د دین او د اسلام تعلیمات تی هغه هم زده کول غواړي که نه. اخو لا ما نه دي زده کړي. نکاح خو د اسلام او د دین یو حکم دی. الله دې زمونږ او ستاسو د دین سره تعلق پیدا کړي. رونو د الله په خبرو کې دننه ډېر کمالات پراته دي. د اسلام او د دین په یو حکم کې ډېر اسرار دننه پراته دي. نو نکاح چون کې د اسلام او د دین حکم دی دی باندې پویدل پورا 9 میاشتې لګي. دا دی علماء ته پته لګي. مونږ چې طالبانو ته کتاب النکاح وایو نو ټول کال کې وایو. کدا مختصر القدری کتاب النکاح وایو ټول کال کې وایو. کدا کنز کتاب النکاح وایو ټول کال کې وایو. کدا شرح الوقائی کتاب النکاح وایو ټول کال کې وایو. کدا ہدائی کتاب النکاح وایو ټول کال کې وایو. دی باندې رونو د طالبانو پورا یو کال لګي په یو کتاب کې چې د نکاح مسلې دی پاغه کال لګي. د دې هر څه نه مونږ او تاسو ته کتاب النکاح ویل ضروری دي. د قواعد د چې مونږ او تاسو د مشکلاتو سره مخامخ یو. د کوټې فکر را سره د کوټه جوړه د سسیږي نه هغه کار خو برابر شو. د کالی فکر را سره د کالیم جوړ کړ کار برابر دی. ایک فرق نشته. د فرنیچر او د جامو فکر را سره د اغم روړې د کار برابر دی. د خلکو د روټۍ فکر را سره د خلکو روټۍ خوړو لاړو. لیکن یو سیس پاتې دی هغه ته د کور اتفاق وایي. پکور کې خوشحالی ورته وایي. دارونو کمره کې دا مسله نه حل کېږي. دا مسله په فرنیچر او جامو کې نه حل کېږي. دا مسله په کالو کې نه حل کېږي. دا مسله کلیوالو ته په روټیو کې نه حل کېږي. اما دا خبره دا مقصد نه دی چې دا څلور سیزونه پرېږدئ. نه، کوم سیز چې د زندګۍ سره تعلق لري چې تا ته خوشحالی ملو شي ستا در زندگی پورې. مورم در نه خوشحالی، پلارم در نه خوشحالی، رونم در نه خوشحالی، بچیم در نه خوشحالی، او گاونډیانم در نه خوشحالی، بیبیم در نه خوشحالی، تم خوشحالی. دا سیس پس ملاویږي دا په دین ملاویږي. سبحان الله. زما په خبره خو پیږي کنه. زما ګوره تقریر مقصد نه. زما مسلمانانو ته د خپل دین او د خوږ اسلام خبرې کول مقصدی. زم ټول مسلمانان دي خوشاله شي. بس ټول مسلمانان دي متفق او متحد شي. ټول مسلمانان دي زمونږ او تاسو د رب د مینې نه خبر شي. الله پاک مونږ او تاسو سره څومره مینه کړې ده. پاک دین را لېږلی. افسوس مونږ ګزګار نه یو. نو څوک چې زمیدار دی غریب د پټی نه وزګار نه دی.
څوک چې نوکر دی د نوکرۍ نه اوزګار نه دی، څوک چې دکاندار دی غریب دکاندارۍ نه اوزګار نه دی، څوک تجار دی هغه د تجارت نه اوزګار نه دی، څوک چې کرکټ کوي هغه د کرکټ خو تاسو بیله نو نور کرکټونه مه کوئ، دین به زده کوو. بالونو والا د بال نه دی اوزګار، څوک چې نسوار اچوي نو هغه یو کونی ختمه یو بل رالی غریب نسوارو کې نه خطه، څوک چې سیګریټ څکي هغه سیګریټونه نه دی، موږ او تاسو د دې څیزونو نه نه اوزګار. الله دې زمونږ او ستاسو په زړونو کې د دین او د اسلام مینه پیدا کړي. دا هر څه ورونو میلاو شو موږ او تاسو ته دنیا قسم دې که چا ته زړه کې خوشحالي میلاوي دا سیده کنه ده. موږ او تاسو د معاشره کې وخت یې راو هر سړی ګیلمن دی او خفا دی، ولی د خدای پاک امداد نشته. دا الله امداد بکلی چې په هر سیس کې موږ او تاسو د خپل رب رضا ولټو. رضا بکله ملاویږي چې د دین نه خبر شو. ورونو شپه یوه ده او ټیم هم کم دی، زه به سهار درس هم کوم او تاسو هم ستړي یئ او مسله زبردسته غټه ده، خو زه تاسو ته یو ټوکړه وایم او هغې کې به انشاءالله څه ناڅه ګزاره وشي. تاسو ته یو حدیث ویم د بخاری شریف او په هغې کې تقریبا 50 نصیحتونه دي. څومره؟ 50. نو چې 50 خبرو نه خبر شئ نو کار به څه ناڅه برابر شي. هغې ته حدیث ته ام زرع وایي. حدیث تا دے رونو بخاری شریف کے باب دے باب حسن المعاشرت مع الاہل. امام بخاری رحمہ اللہ باب دی وی دا باب دے پا اغا احادیثو کی کہ سڑے د خپل کور والا سره خجون تیرئی، خزه به د خاون سره خجون تیرئی او خاون به د خزه سره خجون تیرئی. رونو په دې کورنۍ کې اته کسان کار کوي، یو ته خاوند وای، یو ته بیبي وای، دریم ته د دې زنانه مور وای چې خواخې ورته وای د دې هلک، څلورم نمبر د دې جنۍ خواخې ده، پنځم نمبر دا زوی دی او شپږم نمبر لور ده، اوم نمبر پلار دی او اتم نمبر مور ده. دا اته کسان په دې کور کې په اتفاق کې کار کولی شي، دا څه غوړیر دي. تقریبا په دې حدیث کې د شپږو کسانو مسله حل ده. نو دا حدیث د ثواب په نیت درته وایم چې موږ د ستاسو کورونو کې خوشحالي پیدا شي او د آفات او بلیات او جګړې او خفګارونه دا اوزي هغې وجه دا ده چې موږ او تاسو اکثر د دین او د اسلام د مسایلو نه خبر نه یو. نو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کور کې ناسته وه، نو د یمن نه یولس زنانه راغلې او عائشې صدیقې رضی اللہ تعالی عنہا ته د خپلو خاوندانو قصې وکړې. خپلو منځونو کې فیصله وکړه چې خورې ګورې هره زنانه به سیل وایي، تعاهدنا و تعاقدنا، یو بل سره وعده وکړه او کلکه وعده وکړه چې علی الله یکتمن من اخبار ازواجهن شیئا، من به د خپلو خاوندانو د خبرونو نه هیڅ شی نه پټو، راځئ چې نن سیل ووایو. زمونږ د ستاسو دور کې هم چې دا ښځې خپلو منځونو کې کښېني نو دوی د خپلو خاوندانو صفتونه کوي، څوک چې ته خفه نو هغې بدي بیانوي او چې څوک خوشحاله نو هغې خوبي بیانوي. نو هغه یولسو زنانو د خپلو خاوندانو قصې وکړې، بس اوس یې کېږي د خپلو خاوندانو بیان یې وکړه چې هغوی ووتې زمونږ او ستاسو خوږ پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کور ته راغی. نو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ورتا
دغه قصه کوي چې قربان د یمن نه یول زنانه راغلي وي او داسې وي. نو علما وای د عائشہ صدیقه رضی الله تعالی عنها د دې دماغونه قربان دی حدیث کې دومره سخت الفاظ دي، دومره سخت لغات دي چې یادول ګران کار دی. او په یو کرت ورته غوي زنانه ویلو دی یادم کړه. او زمونږ استاد د رسول الله مبارک د دې حلم نه او د دې صبر نه او د دې بردبارۍ نه قربان چې دا دومره اوږده خبره ده الله نبی ته کوي او د الله پیغمبر ورته غوږ دي. دا ټولې خبرې دي. ګوره عائشہ صدیقه رضی الله تعالی عنها د یولس زنانو دا خبر زده کړې، نو زده کولم کمال له. او بیا د خپل بیبي دی اوږدې خبرې ته غوږ کېښودل، دا زمونږ استاسو د نبی کمال دی. سبحان الله. زمونږ او تاسو ته چې ښځه خبره لږ اوږده کړي بس دماغ مه خراب دومره اوږده قصه دې رانیولې ده د غوستاړی ستومان یم دا ته څه کې. او رسول الله مبارک ډیر خوش طبیعت او بردبار او حلیم ورته غوږ ایښی چې وایه عایشې. نو عائشہ صدیقه رضی الله تعالی عنها ورته فرمای وی قربان ستانه مخکې د یمن یولس زنانه راغلې، خپل منځونو کې فیصله وکړه چې موږ به د خاوندانو الوایو او پټو بنا. نو قربان قالت الاولا اغا ولنی زنانه وی چې خویندو زما خاوند چې دی زوجی لحم جمل غص على رأس جبل وعر لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقى. ایو زنانه پکې وای وی زما خاون چې ده لحم جمل غص دا غوخه دا هغه اوخ ده چې غوړواله پکې نه. د اوخ غوخه اسم کلکې په خولو کې هم ګرانه ده او خوړلو کې هم ګرانه ده. او بیا ورونو چې اوخ داسي چې هغه کې غوړواله نه کمزوري نو هغه چې خوري نه خوله کې باندې اسې تاویږي را تاویږي او تیریږي بنا. وی زما خاون چې ده د کمزوري اوخ غوخه ده. نو یو سړی چې ډېر وږی او د اوخ غوښه نو په غوښو کې بیکاره غوښه د اوخ ده. ګورې سړی نشي خوړی، خو بیا هم چې بل څه درته نه میلاویږي او لاندې نو سړی وایي زه بس د اوخ غوښه به وخورم. وی خورې د اوخ غوښه ده خو داسې نه ده علی رأس جبل وعر. دا غوخم د غر د پاسه ده او غرم داسې آسانه نه دی چې وروخیږي. غټ غټ کاڼي دي پکې، ډبرې دي پکې، نو داسې په خړپوسو به ورخیږي. لا سهل فیرتقا دومره آسانه غرم نه دی چې سر ته وروخیږي. او هغه چې کومه غوښه پکې ده ولا سمین فینتقا هغه غوښه دومره سربه نه ده چې د هغې په اډوکې کې مازغه وي او هغه ته وچوپې. نو چې د اوښ غوښه او اوښ هم کمزوری او دا غوښه هم د غر د پاسه او غر تم لاره ماره نه او ته داسې په خړپوسو ورخیږي او غوښه هم داسې چې غوړوالی پکې بالکل نه نو څوک ورخیږي. هغه وایي پرېږده په دې غوښه څه کوم. وی زما خاون خویندو به دقه شی دی. نو څه مقصد دی د خاون بدی بیان کړه که صفت یې وکړه بدی بیان کړه. یعنې زما خاون بې خیره دی. پښتانه وایي په خوږ ګوته موتیازې نه کوي. بای سړی ډېر زیات بې خیره وي
خپل کور والا ورتوي پسر میں درد گولې راوړوي ټیک بشي سړیا پکې خراب دی وټیک بشي سړیا وعده لازم خیرات لازم مور او پلار لازم یو روپۍ راکا زخپل کار کوا نو اکثر کور کې جګړې پدې سيزونه جوړيږي نو دا حدیث دا مقصد دی چې خاوندان بدا صفت د ځان نه وباس ځان نه به خیر نه جوړي خیر الناس ما ينفع الناس ډیر بهترین د خلکو نه هغه څوک دی چې خلکو ته نفع رسي نبی زما خاوند خدا سے دی نو د دې حدیث خلاصه دا ده چې هر سړی به خیر خوا جوړيږي خلکو ته به نفع رسي خپل بچو ته به نفع رسي خپل اهل ته به نفع رسي ځان نه به بے خیر سړی نه جوړي دا دویمه زنانه وی قالت الثانیه دویمه زنانه وی خویندو زما خاوند چې دی زوجی لا ابص خبره انی اخاف الا اذره وان اذکره اذکر عجره وبجره وی زوجی لا ابص خبره وی زما خاون چې دی داغه دا خبري زه خورول نه غواړم چې زما خاون صفاتونه دی خوارشي ولی وی انی اخاف الا اذره زه خپل خاون پر خوده نشم نو کزی دلته بدی بیان کوم او دا خبرې څوک زما خاون ته ورسي نو طلاق پڑا کی نو واړه واړه بچی می تی پاتې دی خاون نه نو بیا بس کوم نو انی اخاف الله ذره زه یقینا یریګم چې زه خاون پر خوده نشم واړه بچی می دی چرته وزم نو دا غینه خبره ده چې د خپل خاون صفاتونه نه درته وای ګور یو خبره تکوم که شروع می پیوکړه کنا وین اذکره اذکر عجره وبجره او ای که شروع می وکړه چې د خاون صفات بیان کم نو قسم ده ظاهری عیبونه به مخکاره کم او باطینی عیبونه به مخکاره څه عیبونه پکې داسې دي چې ښکاری او څه داسې دي چې پټ عجر او بجر به ټول ښکاره کم یا عجره و بجره دا معنا واړه عیبونه به مخکاره کم او لوی عیبونه به مخکاره کم اصل کې عجر او بجر څه ته وایي دبای سړی په دې مخ کې داغونه ای په لاسونو کې داغونه ای په خپو کې داغونه ای بدن داسې غوټي کړي سخت بدني سمانا د خپل پاکي خیال نه ساتي د خپل صحت خیال نه ساتي په دې سینه کې یو ټراله خوري ما خلق لیدلی دي چې څوک کار کوي نو په سینه کې یو ټراله خوري ګیره کې خوري خلینه بیکار بوزي نسوار اچي او سیګریټ په قسمونو نه پریدي او چرس خو خامخاوي نو داسې سړی د زنانو خوښ نه وي چې ستا بدن خیرن دی ستا د خولې نه بویزي ستا جامې خیرنې دي ته د خپل پاکۍ خیال نه ساتې نو ستا د کور نظام به چرته برابر شي حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرمائی وی چې څنګه خزه خاون ته ځان خیسته کوي نو زه داسې خپل ځان بیبي ته خیسته کوم نو هر سړي له پکار دی چې د خپل پاکۍ خیال وساتي دا زمونږ استاد د شریعت او د اسلام او د دین مسله ده نو ان اذکر عجره وبجره وی که شروع می پیوکړه نو د خپل خاون هغه داغونه د بدن او د بدن هغه پټي غوټي بم در تخکار کم چې خېټه کې داسې غوټي دي او بدن کې غوټي دي او پخپو کې غوټي دي نو اکثر چې سړی پوخ عمر ته ورسي نو دا مسئلې ورته پیږي عائشہ فرمای قربان قالت الثالثه اغه دریم زنانه وای زوجی العشنقو زما خاون اگد دے و قمقل دے عشنق طویل احمق توئی اگد دے و قمقل دے
دا مقصد نه چې ار سره وګدي نو به قمقل او چې وګدم یو قمقل می نو دا خسړای نه ده. د دې وجه نه زموږ شریعت وای ته چې چا تلور خور ورکې نو چکاوا چې عقل پکېو نو غیله ورک. نوې زما خاون چې دې وګد دی او قمقل له قمقل هغه چاته وای چې د خبرو ټیم نه پیژني، د خوراک ټیم هم نه پیژني، د سکاک ټیم هم نه پیژني، د ود کېدلو ټیم هم نه پیژني، بے ځای ټیم خپل بیبي ته خبرې کوي، بے وخت ته روټۍ غواړي، بے وخت ود کېږي او ماشومان وباسي. نو د خوب ټیم خپلی، د خوراک خپلی، د سکاک خپلی او د خبرو خپلی. نو چې څوک ټیم نه پیژني هغه تعشنق وای. نو عائشہ فرمای قربان دا درې مزنانه وای چې خويندو زما خاون وګد دی او قمقل نه. دویمه معنا د عشنق دا ده چې د خزو په کار کې کار ساتي. د کور ته غټ گیټ لګېدل د دې غټ گیټ نه بهر د سړی کارونه دي او دې گیټ باندې چې رادن نشي دا د زنانو کارونه دي. هغه سړی رونو خسته نه ښکاري چې د خزو په کار کې کار ساتي. دا پیاله والی دلته پرتا ده او کاسا والی دلته پرتا ده او بستر دی والی نه غونډه کړي او چې دی والی نه پخ کړي، ترکاری دی والی نه پخ کړي. دا دومره پیشوګان چې تلی بیا دی ژوند نه تیریږي. نو دا کور دن نه د زنانو په کار کې به کار نه ساتي، بس او بچلې کار بدل برابر کی. نوی زوجی العشنقو خویندو زما دا خاون چې دی د خزو په کار کې کار ساتي. خود دومره قمقل له ان انفق اطلقو و ان اسکت اعلقو. وی کچرته خبري ورته کوم چې وسړیا داستا کار نه دی، تخپل کار سره کار ساته. نوی خبره نه برداشت کوي نو ډایرکټ طلاق راکړي. و ان اسکتو که خاموش کېږم او علق نو زوړندۍ می بیا می ساتي نه، نوی پریدیو نه می ساتي. نو زما خاون او خيار نه دی، عقلمن نه دی، لانجمن دی، کور کې لانجې کوي او ورسه پوسین خطای. دا اکثر خلک داسې کوي کنه کوي، تاسو خو پیږئ کنه اکثر کورونو کې دا مسئلې. نو د خزو په کار کې به کار نه ساتي نو ژوند بم خطیریږي. عائشہ فرمائی قربان قالت الرابعه اغه سلورم زنانه وای چې زوجی کلیل تهامتن لا حر ولا قر ولا مخافت ولا سآمت. دی نور زنانه ته وای وی زما خاون چې د کلیل تهامتن لکه د حجاز پدا. تهامه هغه ځای ته وایي چې کوم ځای کې شګې وي. الله دې مونږ او تاسو بار بار حرمین شریفینو ته بوځي. هلته چې کله د حرم شریف نه بهر دی ډاکې ته روځئ یو ښایسته هوا لګي د شپې، او هغه هوا نه یخه یو نه ګرمه. نو دیم ورته وایي دا زنانه ورته وایي زما خاون د حجاز د شپې غوندې دی، لا حر نه گرم دے ولا قر نو نه یخ دے. گرم هغه سړی ته وای چې غوسې ډېرې کوي، یخ هغه سړی ته وای چې سپېړه ورکه دی وی سبحان الله. نوی زما خاون نه ډېر ګرم دی او نه ډېر یخ دی، ولا مخافت زه ټوله شپه ورسره خبرې کوم تیریږم هم نه. بای زنانه د خاون نه یریږي که زه ورته سویم جواب بنا کی. ولا سآمت وی خپل خاون ته د شپې اوږدې اوږدې قصې کوم ستړی کېږم نه، زما خبرو ته غوږ دی. نو دې کې دوه صفت دي. دا صفت هم دی او دا قبح هم ده. نو که دا مقصد دی چې نه یخ دی او نه ګرم دی، نه اوړی دی او نه جمع دی، په هېڅ نه دی خبر، نو بیا خو بدي شوه. او که دا معنا ده چې نرم طبیعته دی،
خیسته ژوند را سره تیری بے صفت ته. مقصد دا دی چې سړی د زنانو خبرو ته به غوږ دی. باید سړی د زنانو خبرو ته غوږ نه ږدي، نو دا ټیک نه ده. زنانه په دې خوشحاله کېږي چې دا خاوند د زما خبره پوره واوري، خو منی به د خپل ځان. مشران وایي غوږونه څو دي؟ دوه دي، او جبه څو ده؟ نو اورې به دوه خبرې، خو کې به یوه. نو اورېدل به ډېر کې او وینا به څه کې؟ دا یوه کې. ځکه دماغ یو دی، غوږونه دا دوه دي، سترګې دوه دي او جبه یوه ده. وینې به ډېر څه، اورې به ډېر څه، خو کې به یوه خبره. نو اکثر خلک دی کې دوکه شي، وي دا ما اورېدلي دي، تا خو ډېر څیزونه اورېدلي دي، نو هغه څوک کوي خو نه که نه. زه چا بوتلی یم یو وابي پسې، وی ده سره مناظره وکړه چې لاړم، هغه ډېره لویه بلا وه، جسمن ډېر زبردست و. زه ترې ویرېدم، ما چې یا الله خیر، او زه سور رومال یې په سر اچولم. ما ویل ته دې جومات کې ولې دا اشارې کې وروره؟ دا خو د اهل سنتو جومات ته فتنه ولې جوړې؟ نو ما ته یې ویل چې دا حدیث کې راغلي دي. ما ویا چې حدیث کې راغلي بیا خو ته په حق یې، خو ته ووایه حدیث کوم کتاب کې دی؟ وایي ما خو سبق نه دی ویلی. نه مې حدیث درته څنګه یاد شو؟ وی موبایل کې مې اورېدلي دي. مې تا کې خو فرق راووتو، ته چې څه واورې هغه کې، ته چې څه واورې نو هغه کې ویاو. نه مې د ډاکسن ارن ووه، دا خو به ته د ډاکسن ارن هم اورې، د میخي اوازونه به اورې، د چرګانو اوازونه به اورې. تا ته خو ډېر تکلیف دی، که تا کې خو فرق راووته. نو د زنانو خبرو ته به غوږ دی، خو منې به نه. منې به د خپل ځان دماغ به پیچلی. هغه سړی ښه سړی نه چې خپله بیبي ورته یو اوږده قیسه وکړي، ستا پلار را سره داسې وکړه او ستا مور را سره داسې وکړه، او بدل بالی دی وي بېغمه شه. سار وختي د مور او د پلار سره جګړې کوي، نو د هغه بیا حال خراب وي. هوښیار سړی هغه دی اوره وی، د هر چا مشران وی، منې به د خپل ځان. نو دا دریم څلورمه زنانه وی زوجی کلیل تهامت لا حر ولا قر ولا مخافت ولا سآمت. د شپې ورته اوږدې اوږدې قصې کوم، نه ستړی کېږي، زما خبرو ته غوږ دی. بیا عائشہ فرمائی قالت الخامسہ، پینزم نمبر زنانه وی چې خویندو زوجی زما خاون چه ده ان دخل فهدا و ان خرج اسدا ولا يسأل عما عهدا. وی زما دا سے خاون ده ان دخل فهدا، چکور ترادن نشی نو خوش اخلاق والا ده. فهد چیتا توائی، تاسو ته چیتا وائی، زمری کی یو قسم دے. نو دے پدے نرم دلی کی خوش اخلاقی کی مشہور دے. وی زما خاون چھ دے ان دخل فاہدہ، چکور تراشی خوش اخلاق دے، نرم دے، خیستہ خبری کئی. و ان خرج اسدا، او چھ باہر اوزی بیاز مرئی بریت تاوئی. ډیر خلک رونو داسې کوي چې حجرې ته بهر ته لاړ شي نو بیا نرمي کوي، او چې کور ته لاړ شي نو زنانو بچو باندې چې دی نو زمریتوب کوي. دا ښه سړی نه وي. ښه سړی هغه دی چې کور کې ښایسته ژوند تېروي، د نرمۍ او خوش اخلاقۍ ژوند تېروي، او څومره بدماشي او غصه چې ده دا د کور نه بهر استعمال. نوی زما خاون داسې ده ان دخل فهدا، چې کور تراشی خوش اخلاقی، و ان خرج اسدا، او که بهر توجی زمرئی خلق تیریږي. ولا يسأل عما عهدا، کور ته چې سروړي بیا تپوس نه کوي، چې راوړي چینی راوړي بیا تپوس نه کوي. اکثر سړی بیا زنانو سره پیشوګان تلی،
ما چې 1 کیلو غوښه راوړه نو څه شوه؟ هغه وی سړی پیشو خوړوي، صبر وکړه. پیشو به وتلو یو څومره ده، یو سړی کور ته غوښه راوړې و نو پیشو نو زنانه خوړلې وه. نو ښځې ته یې وی غوښه څه شوه؟ پیشو خوړوي، صبر وکړه. نو چې پیشو یې وتلله هغه 1 کیلو وه. وی چې دا وزن د پیشو وي نو غوښه څه شوه؟ او که دا وزن د غوښې نو پیشو څه شوه؟ نو داسې سړی د خلکو حق نه چې کور ته 1 کیلو چینی راوړي یا غوړي راوړي یا پی راوړي او بیا کور کې جګړه کوي چې پرون ماروړي بیا ختم شو. کور ته ملمانه راځي، ستا خپلوان راځي، دوستان دی راځي، ماماګان، ترزامان، کور کې خرچه کیږي نو تا ته پته نه لګي. نو باندې سړی ډیر شومي ورونو، سړی سره سخا مزه کوي او زنانو سره بخل مزه کوي. نو زما خاون کې دا کار دی چې ولا يسأل عما عهد، کور ته چې سپری دی سراوړي بیا دوباره تپوس نه کوي. بیا ورته عائشہ فرمایي قربان قالت السادسه، هغه شپږمې زنانه ووي چې زوجي ان اکل لف وان شرب اشتف وان اضطجع التف ولا يلج الكف ليعلم البث. وی زما خاون چې ده ان اکل لف، چې خوراک کوي نو ټول را غونډي، کشکرۍ کې وته لس روټۍ راوړي او دومره تال ترکاری دی او سره راکاږي، سخت زبردست اکول له موږ تاسو ورته خېټو وای، زبردست خوراک کوي. وان شرب اشتف، او که په یو کټوري کې دی ولا وبروي نو د کټوري نه आवाज وباسي. आवाज لوخه کله کوي چې وبه پکې ختم شي کنه، आवाज دی وباسي نو زبردست شروب دی، زبردست کا کوي. نو چې سړی دومره روټۍ وخوري او دومره سکاکو کې نو اوس بس کېږي، اوس به وده کېږي نه. نو ان اضطجع التف، اوی خسانه دی بستری نه غواړي، بس در سملی او یو وړو کې سیس پزان راواچي بس وده شي. نو زبردست نووم دی، خوبی دی، خوبی خوراک زبردست، سکاک زبردست، خوب زبردست. نو خوراکیم دی او سکاکیم دی او خوبیم دی. ولا یلج الکف لیعلم البسط، لاس نرادن نکئی چې زما د زړه غم معلوم کی. دا تپوس نکئی چې خزی تا ته څه تکلیف دی، کور کې څه شی کم دی، معصوم بیمار دی، ته بیمار نه دی، غم کې نه دی، بی غم سړی. زمونږ یو ملګری دی هغه ته قاری عبدالباسط صاحب وای، هغه باندې دا بالکل فټ دی. هم چې خوراک کوي زبردست، چې سکاک کوي زبردست، او خوب خو ټوله ورځ دی او د کور اړو غم وسره نه. نو ما چې دا حدیثو کو تو ما دا په د فټ. نو څه مقصد دی؟ ډېر خوراک ښه څیز نه دی. اکثر سړی چې کور کې خوراک کوي نو زنانه ته وایي یا خپلو بچو ته وایي چې ما ته سره کړي روچت کا، نو دی ځان لکینی کټ سره او خپل ځان موړ کی بیا وروسته بچو ته اچي. دا جرم دی. ګوره دا زیاته دی. کم سیز چې ته خورې هغه په خپلو بچو په خپله بیبي باندې خوره. زمونږ شریعت وایي چې روټۍ د کور ته راوړه، پیله ماشومانو ته اوبه واچوه. د ماشومانو صبر کم وي نو پیله دوی له پکار. بعضې خلک داسې کوي چې بازار کې کبان خوري او کباب خوري او نری غوښې خوري او کور ته لوګان او ټیپر او ګوپیان راوړي. دا ګورې مجرمان دي. چرته بازار ته لاړئ او خوراک او سکاک هم ښه وکړه نو ځان سره 1 کیلو خپل کور ته او ماشومانو بچو لم راوړه. دی مونږ او تاسو باندې حق دی. ګورې نو ډېر خوراک نو د زنانه د خپل خاون بدی بیان که زبردست خېټو دی
نو دومره لوی خوراک چې کوي نو هغه نه عبادت کولی شي نه د کور کار کولی شي هیڅ شی نشي کولی خوراک هم ډېر دی او څښاک هم ډېر دی او خوبي هم دی نو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائے اے قربان قالت السابعہ اگا وما زنانا قصہ کئی وی زوجی غیایاؤ او عیایاؤ طبقاؤ کل داء لہو داء شجکی او فلکی او جمع کل لکی زوجی غیایاؤ زما خاون گمراہ بعض سڑے لوپری اللہ دے منگا تاسو ټول بچ کی لوپری جوارگری گمراہ چاہتا وئی کہ صحیح لار اورکا چی گم مانا اورکا اور راہ لار تا وئی چانا لار صحیح اورکش پچرس ووڑی پجواری ووڑی مرزان ساتی بیکار قدمون دی دتا گمراہ وئی وی زما خاون گمراہ دے نو غیایای ویلے دے راوی وئی او عیایاؤ عیایا چاہتا وئی اگا چاہتا وئی چی دیر زیاد قمقلی دمر قمقلی چی خبر مولا نوردی نوی زما خاون چی دے دا گمراہ دے او یا والا خبریم نوردی نو دا خبر چلم غریب نه دے ازدہ کرے تو بقاء لولا دے اختو کی پی جنی لولا کن سادہ دے انگا تاسو یو بلتا نوائی لکتا سم لولا ہے نوی زما خاون لولا دے پیس نه دے خبر سڑے چی وعدہ کی چی سر مشورہو کی مشرانو سر کینی اجرہ کی کینی کلی کی کینی پس تاغین بیا معاشرہ کی دن نکیگی دا ہر یو سیز یو خپل طریقہ دا کل داء لہو داء ہر بیماری دا دا بیماری دا شوگر پکے دے بلڈ پریشر دا دا ہائی دے دخپی دا دا خوگی گی ملا دا دا خوگی گی چی چرت بیماری گوری زما خاون کے او دا کار پکے دے شج کے کل کل دا تسر ماتی او فل کی یا کل کل دا لاس او دخپو اڈو کی دا تماتی او جمع کل لکی یا دوار کارو کی سمانا دمر قمقل لے چوال شروع کی نزین پیجے دا ز پسر وال کوم پخپو وال کوم زمونږ استادو د شریعت مسله دا چې خزه وهي نو د خزه وهل دا دریم نمبر درجه ده ګوره خزه چې څوک وهي نو خزه نافرمانی وکړه کنه نو زمونږ شریعت کوئی کم خزه چې د خاون خبره نه مني نو پیله درجه دا د نصیحت ورته وکړه فعذوهن کپا نصیحت کارو نشو نفحجروهن ځان نه جدا کپا دې کارو نشو نو وضربوهن بیوا هو هل دا سنه چلوي کو تقدیر اغستی لا سخپی ولا ماته نا نری چکا براوالی نو پخپو باندې به وਹੀ دا سه زیبانی چې کې غو خډیره یو وډو کې نه ماتي کپدیم کارونه شو نو بیا سلورم نمبر ده بیا فبعثوا حکما من اهله وحکما من اهلها یو سړی به د خزې د طرف نه یو سړی به د خاوند د طرف نه راشي او د دې په دې کور کې به فیصله وکړي کپدیم کارونه شنو پینځم نمبر بیا طلاق دی الله دې مونږ او تاسو ته بچ کی ورک پښتنو طلاق ډېر خوخي خو به کار خراب ہے اس وخت کې اکثر مسئلے ماته د طلاق ورځي او اکثر بیا خلک جاړي او بیا پاغي کې سکیږي نه پښتانه په دې نه پیږي چې طلاق به یو چوم ک دو باچو مو ک درې باچو نه په یو ځل ورته وای چې په ما باندې یو دوا درې او په ما طلاق نه احتیاط کوي ورونو طلاق پینځم نمبر خبره ده ګوره د ارچا پکور کې جګړه راځي پہله نصیحت د دین او د اسلام مسئلے ورته وکا چې بیبي زمونږ او تاسو د ټول ژوندۍ سوال لري از برای خدا د خدای نه ویریږي خپل زندگی مخ خراب او زمام مخ خراب او د دې بچو زندگی مخ خراب کچا درته غلطه خبره کړی او واپس کا په خپل زندگی خپل سوچ وکا زما رب دا وای زما نبی دا وای احادیث او قران ورته بیان کار ووشي کپدی کارونه شنه به د ځان نه جدا کا خبره او سره ختمه کا کپدی کارونه شو
نو بیا نری چکر آوال او ویوا اوس وخت کې ګوري وال لګران دینو مخکې به خلکو خزي واله اوس خو چې دی گزار ورکو سب کو تک در پسې راځي خلک کمزوري شو نو نری چکر آوال ویوا کپدیم کارونه شنه بیا مشران راواله کپدیم کارونه شنه بیا ګوره صرف یو طلاق دی 3 طلاق زنانو تمو ورکوي رسول الله مبارک زمانہ کې یو صحابي خپل بیبي ته 3 طلاق ورکړو بخاری شریف روایت ته رسول الله مبارک دومره غصه شو چې پاسه وی ژوندې مو د الله په کتاب په لوبي کېږي طلاق یو طلاق دی تا 3 ولي ورکړي دي نو 3 طلاق چې ورکی بیا اکثر سړی اختیمان نو یو طلاق ورکوي خو هم ګوري دا سلور مرتبه ته پیل دي چل زکای زمونږ د پښتنو طلاق ډیر خوښ نو خار اډکه د یو کلندر چا سره جګړه و نابل توي وی ما خو واده نه دی کړی خو زما پلار واده کړی نو زه به خپل پلار خپل امور طلاق ساتم کما پړې نو ورته د طلاق دومره خوښ دي د پلار خزه طلاقې خدای نه پری نو طلاق نه ګورزان بچ کای بیا به خفای ور باندې نو دی باندې سوچ کوي پهله دا سالور خبرې دا زنانه وای زما خاوند د والو چل نه ورزي قمقل له او چې وال شروع کی یا سر ماته یا خپې ماته یا دواړه درته ماته او دا طریقه خود شریعت نه ده بیا ورته عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمای قربان غزنانو کی 8 نمبر زنانه وای قالت الثامنه 8 نمبر وای زوجی مس ارنب والريح ريح زرنب زما خاون چې ده داغه دا بدن دا سه پوست لکه سوا او دا سه خشتبوی تراخیج لکه زرنب دا په عربو کې یو بوټه د خوشبوئی د پاره سمانا زما د خاون صحتم خره او زبردست خوشبوئی ترازی نو د خاون ډیر لوی صفات بیان او اندام دې پاکۍ ته اشاره ده بیا ورته فرمای چې قالت التاسعه نهم نمبر زنانه وای زوجی رفیع العماد زما خاون چې ده د چې کومه خیمه ده او خیمه کې ستنی لګي کنه نو زما د خاون د خیمه ستنی اوچتی دي نو د خیمه ستنی سو کوچتی چې قامت اوچتی رفیع العماد اوچت قامت ده معنا د خیمه ستنی اوچتی دي نو قامت اوچت ده طویل النجات کمربند لوی ده د چا کمربند لوی چې لا مضبوطی اوچت سره وي نو رفیع العماد طویل النجات عظیم الرماد ایری ډیری دي نو ایری د چا ډیری د چا ملمانه چډیری معنا ډیر زیات ملما دوست دی ور سړی ورته راځي قریب البیت من النار او کور بیٹه کا اجرے ته نږدې ده نو سمانا زما خاون سخی ده بدنم زبردست ده مالم زبردست ده د زړه د سخانم زبردست ده نو سخا خصفت ده هر زنانه په دې خوشاله کیږي چې کور ته ملمانه راځي خپلوان راځي رشتہ داران راځي او دا دغه خدمت کوي نو سخا په سړی کې خصفت بیا ورته فرمایي قربان قالت العاشره اغلسم نمبر زنانه وای زوجی مالکن وما مالکن مالکن خیر من ذالک زما د خاون مالک ده او زب تاسو ته د مالک څه صفت کوم خو مالک دا ډیر بهتر ده د هغه صفاتونو نه چې تاسو د خپل خاوندانو وي زما دا څه خاوند ده دا تاسو چې کوم صفاتونه وي دا زما په خاون کې نشته زما د خاون صفاتونه ټول نه اوچت له ابل كثيرات المبارك قليلات المصارح واذا سمعنا صوت المزهر ايقن انهن الحوالك وی زما د خاون چې ده دا له ابل كثيرات المبارك او خان دي کور کې پندېدل ډیر دي باج خلک ساروي ساتي ډیر لري
نو چې ملما راشي نو ملما ته وایي یاره تورې چې مې در باندې څکلې په یو کې خو افسوس مې خډېره لرې تلې د ماشوم بوتلې یعنی بیا مې در باندې څکله سخي سړی میخه غوا په کور کې مړی چې ملما راشي او فوراً ته پی راوالم نو زما خاون کور کې چې کم اوخان ساتي نو پنډالې پنډېدلې په خپل کور کې ډېر دي قلیلات المصارح بهر ته د پیولو د پاره او چکر د پاره کم دي سرول بهر کم دي او کور کې پنډال سیوا ده او دا کار پکې ده واذا سمعنا صوت المزهر ایقن انهن الحوالک مخکې دا قانون چې اکثر به خلکو کړه دوستان رااله ملګری او مسافر براله ملمانه براله نو مخکې زمانہ کې به خلکو دا غان او ټپی او دا زړی قصې کولې وی زما خاون دا اوخان چې کم ساتلی دی او په بیٹک او اجره کې د باجی आवाज ووري نو دی اوخانو ته پته ولګي چې زما د خاون ملمانه رااله نو یقین پیدا شي چې ما به اوس حلاله یو مړه کوي به مې نو مخکینی خلکو به سخیانو به ملمنو ته مال علالاو اوس هم دی غرونو ته چې لاړ شي او خیسته ملمه د چاراشي نو ګډ ورته علالای چیلې ورته علالای ویاله کې ایثار څخه ګډ بدر تعالال کم نو زما خاون ملمنو ته وخان علالای نو سخیره بیا عائشہ فرمائی قالت الحادی عشرہ یولسم نمبر زنانہ وی زوجی ابو زرع دی حدیث تا ام زرع وی دا دی یولسم زنانہ پنم بانے مشہور دے ورتوی زوجی ابو زرع اے خویندو زما د خاونم ابو زرع فما ابو زرع تاسو ته بزد خپل خاوند د ابو زرع صفت اناس من حلی اذنیا وملأ من شحم عددیا ما تخپل خاوند والی غستی دی د سونی نو والی غستل زنانتا دا ګوره ثابت کی سنت طریقه دا د ابراهیم علیہ السلام د زمانه نه را روان د هاجری بی بی او د سارا رضی الله تعالی عنها خپل منځونو کې جګړه نو سارا رضی الله تعالی عنها قسم وکړ چې زه به د حضرت هاجری بی بی نه اندام پرې کوم نو بیا بروغېږم نو الله پاک جبرئیل علیہ السلام رولېږي څومره پاک خلق ابراهیم علیہ السلام ته فرمایي چې ستا په کور کې ستا د بیبیانو جګړه ده فیصله وکړه هغه او فرمایل چې قربان جبرئیل زما سارا قسم خوړله هاجری بی بی نه به اندام پرې کو وی الله پاک کوئی چې هاجری بی بی ته د وقت سورې کی او والی دې پکې واچي نو اندام بم پرې شو حارس بم نشي نو دا غوګونو کې والی د هغه زمانه نه راغلی نو دا والی اچول دا سنت طریقه دا او پیزوان بدعت ته وره زنانه پیزوانه چې پوز نه تر دې سره پوري یو لوی پړې د سوري نو دا ټیک نه ده او والی خیر ده میخه کم خیر ده خو پیزوان ټیک نه ده ورتوی زما داسې خاوند ده اناس من حلی اذنیا دران شوی دي زما دا غوګونه د زیوراتنا وملأ من شحم عددیا او دومره خوراک را باندې کړل چې د واز کو د لاس زما دا مټی ډګی شوی دي کوم زنانه چې کور کې خوشاله ناغه سره بدن غټي وای فبجحنی زی ډیره خوشاله کړم فبجحت الی نفسی نو خپل ځان را تدیر د عزت والا ښکارا شوی وی ګورا وجدنی زی پیدا کړم فی اهل صهیل وجدنی فی اهل غنیمه بشق ویزو خپل کور کې دومره لوی مرتبه والا زنانه نوما زما مور او پلار غریبانانو یو سو غړې ساتلې زمونږ استاد زمانہ کې چې چا خزه تصفیاتو کو چې خزه ستا مور او پلار خو غریبانان دي نو مونږ او تاسو ته خزه سوي خاموشه غړې وړې وې زما پلار او مور پسې خبرې کې مونږ خو قسم دې چې خپل منځونو کې په جګړه شو نو د چرګ په پتونانو بم یو بل وشتو
اکثر به مې پلار غوسه شي چې صبر وکړي، بازار نه به کبان راوړوي په دې یو بل ولئ. نو زنانو کې دا چل دی چې د مور او پلار غیبت نه برداشت کوي. ستا د مور او پلار به سم غیبت وکړي. خاوند ته وایي ستا مور کې دا فرق دی دا فرق دی، او پلار دې ګورې دومره لمي سړی نه دی. نو دی وایي یو خو څه دی ګزاره ورسره کوه. خو که دې ورته وایي چې ستا مور کې هم ګورې څه مسله شته، زما مور دې یاده کړه، څه ګډې وډې وې. نو دا دومره پاکه زنانه ده. دې د خپل مور او پلار کمی بیانوي او د خاوند رفعت بیانوي. داسې ډېرې کمې زنانه ملاوي. وی وجدنی فی اهل غنیمت بشق، زما مور او پلار غریبانانو یو څو ګړې ساتلې وي او د ګړو ژوند ډېر د تکلیف وي. بشق کې شینو د زینم توي او بشق معنا په تکلیف کې. فجعلنی دی خاوند ز وګرځولم فی اهل صهیل واتیت ودائس ومنق، زی اسونو تراوستم، زی د اوخانو کجاوو تراوستم، ډېرې کجاوې وې، او زی د غوبل والا سارو تراوستم، سمانه ډېر زیات غویان او غواګانې وې. ومنقن، او زی راوستم د کجورو صفایې ته او د انګورو صفایې ته، د میوو صفایې ته، سمانه اوخان ډېرو، اسونه ډېرو، کجاوې ډېرې او میوې ډېرې، هر څه ډېر ډېرو. وی ګوره فعنده اقول فلا اقبح، وی د خاون مخ کې خبرې کوم چرته راته نه وایي چپ شه ګډې وډې دي وي. نو سړی چې زنانه ته خبره کوي نو د خلکو مخامخ به نه کوي، بیا اکثر کور کې په دې مسله جوړي. نو دی د خاون صفت کوي فعنده اقول فلا اقبح، د خاون سره خبرې کوم خو چرته راته نه وایي چې خبره دې خرابه وکړه. واشرب عنده فاتقنه، او زه سکم سکم دومره ډېر وسکم چې بار بار بیا سکم. وارقد عنده فاتصبح، او زه د خاون کره وده کېږم تر دې پورې چې ښه ناوخته شي، وختي مې نه راپاسئ. او بیا وایي خاون مې څه کوي؟ ام ابي زرع، انګور چرته د خواښې صفت نه کوي او دی د خپل خواښې صفت کوي. وی ام ابي زرع، زما د خاون مور چې دا ډېره زبردست ده. وما ام ابي زرع، زه به تا ته د خواښې څه صفت کوم؟ حکومها رداق وبیتها فساق، کمه تیلی چې دا کمه بکسه چې کم کې جامې اچوي بیا ډېره لویه ده. اوس موږ او تاسو د خیال دې کړی لوی لوی بکسونه پیدا کړي، مخکې به داسې تیلی وي پای کې به جامې را جمع کول. وی تیلی ډېره لویه ده، څه معنی جامې ډېرې دي او کور یم ډېر پراخه دی او کولاو دی. بیا وایي ابن ابي زرع، زما د خاون یو زوی دی. فما ابن ابي زرع، تا ته څه پته ده چې زما د خاون د دې زوی څومره شان دی؟ مضجعه کمثل شطبة وذراعه ويشبعه ذراع جفرة، چې وده کېږي نو ډېر ځای نه نیسي. اکثر کو کې چې هلکان نو بدماشانې کوي، جامې راوړه ماله ځای واچوه ماله داسې وکړه. نو دی د خپل خاون هغه د زوی صفت کوي. وی زما د خاون زوی داسې دی چې وده کېږي نو دومره لوی بسترې نه غواړي، دومره ټوکړه او دومره بستره غواړي لکه د تورې تیغ دا پوخ تیکې چې ورته وایي، دې تیکې عمره بستره غواړي. او لږ خوراک کوي، د چیلۍ د وړوکي بچي په دې څنګ باندې مړېږي. او بیا وایي بنت ابي زرع، زما د خاون لور چې ده. فما بنت ابي زرع، ای زنانو تاسو ته څه پته ده چې زما د خاون د لور کم شان دی؟ طوع ابيها، د پلار خوښه ده، پلار چې څه ورته ووایي مني. وطوع امها، او د مور خوښه ده، څه معنی؟ د مور چې څه خوښي نو مور هغه دا لوریم کوي. وملء کسائها، او بدن ډک دی. وغیظ جارتها، او که واده شوه نو بنه به سره بغض کوي. بیا وایي جاریت ابي زرع، زما د خاون یو وینځه ده. فما جاریت ابي زرع، تاسو څه پته ده چې زما د خاون دا وینځه څنګه ده؟ وی داسې ده
چې لا تبث حدیثنا تبسیسا، زمون خبره بهر ته نه وړي. اکثر زنانه داسي چې د کور خبره بهر ته وړي نو دا ناروا دي. سړی به د کور خبره بهر نه کوي، د بهر خبره به کور کې نه کوي. د قرنګ زنانه به د خپل کور خبره بهر ته نه کوي، د پردو زنانه خبره به خپل خاوند ته نه کوي. نوم بینالی عمدہ سے خبر کولش نو لا تبث حدیثنا تبسیسا، خبر نه خوري په خورول سره. ولا تملأ بیتنا تعشیشا، او کور ار وخت صفا ساتي، کور چې ده هغه خیرن نه ساتي، ګندګي پکې نه پریږدي. ولا تنقص میرتنا تنقیسا، د کور د خوراک سيزونه پلار کړه نه وړي. اکثر زنانه داسي چې د خپل کور سيزونه پلار کړه وړي وي، دا کار نه کوي. نو بیا وای چې دی خاون سره زما جون تیریدو، یو ورځ زما دا خاون د کور نه وته. دا سه وخت دی چې چاټای کې ماسته برابر شوی دي او خلق د مستو نه کوچ وباسي. بهر یو بل زنانه ولید هغه خوښ شو، ای وی زی طلاق کړم. طلاق کریم دا وی د دین رستو ما یو بل خاون سره نکاح وکړ. ام ډیر زیات مالدار او ډیر بهادر او اناخ علیا کل شین، او هر شی ما ته کور تراو او راتوی یا ام زرعین کلی و میری اهل کې خپلم خوراک کا او پلان کرم وا. خدای د مخکینی خاون نو دومره خوشاله ده دی وی فلو جماعت کل شین، فلو جماعت کل شین اعطانیه ما بلغ اصغر آنیت و بی زرعین. وی کدا دویم خاون چې سی را کړی او دا ټول لا جمع کم، نو قسم دې د پیلنی خاون د کور وړو کې لوخي تم نه رسی. نو حضور ته عائشه دا قصه وکړه. نو حضور ورته سوای كنت لکی کابي زرع لام زرع، زستا داسې خاوند ما لکه ابو زرع چې د ام زرع خاوند. تا سره به خجبن کیو. عائشه ډیره وخیاره وا، ورته وی قربان ابو زرع څه شه ده، تما ته د ابو زرع نه ډیر زیات اوچته قربان. اړې وخیاره. نو دې ټول حدیث باندې بیا تاسو ځان له سوچو کوي. دې کې 50 مسالې دي ګوره. د کورنۍ چون کې ټیم کم ده نو تفصیل مې ارته ونه کړ. 50 مسائل د کورنۍ دي. سوچ په دې یو حدیث عملو کې امام بخاری رحمه الله دې تباب لګولې، باب حسن المعاشره مع الاهل. سړی به کور سره خجون څنګه تیری، نو په کورونو کې به اتفاق پیدا شي او خوشحالي به راشي. او الله پاک دې دا وعده مبارک کی او الله پاک هم خوشاله کا. دا ټول علاقه دی الله پاک په دین او په اسلام باندې خوشاله کی. لا سنخ کل اول سنگری پخپو پری وطل او خپلوان. لا سنخ کلول سنتی صحابه د رسول الله مبارک لا سنخ کل کړي. امام بخاری رحمه الله په لا سنخ کلول یو کتاب لیکلی، دا غینم دے تقبیر الیت. دی بیروت مکتبہ چتسخانے کی ملاوی پاگے کی اگر 31 احادیث روڑی دی. یو دیرش احادیث چلا سنخ قلول دا مور و دا پلار دا عالم دا خپل مرشد خبر دا او دا سنت طریقہ دا دا غیوی عصاص دے دا غیوی اکرام. اوس دا خبره کول چې څوک د چا لاس کولای نو سرم کیتای، نو سر ټټول قبل چا تما سوا د الله نشته نه. نو سر ټټول ورونو دوه قسمه دي. ها، یو داسې سر ټټولی چې مقصود پکې صرف سر ټټول، بل سس سره د کار نه، نو دا سر ټټول ناروا دي. یو داسې سر ټټول دي چې بل کار کوي. مثلا سپلای نه आले منگا تاسو چې بهر نوزو کېړې او سپلې او چپلې رال، نو سر بټیټو کنه بټیټو، نو څنګه برال؟ نو دام سر ټټول دی. خو دې کې سر ټټول مقصود نه دی، مقصود سپلې راغستل دی. منگا تاسو چې وړو کې ماشوم روچتاو د زمکه نه، نو سر ولا ټیټو کنه ټیټو، نو دام سر ټټول دی. خدا ځکه ناروا نه دی چې دلته مقصود سر ټټول نه دی، دلته ماشوم راغستل دی. نو د قرنګ ته چې د چا لاس کوله او سر ټټه، نو سر ټټول مقصود نه، دلته لاس کولول مقصود.
نو کلاس نخ کولے او اسی ورته داسې سر ټیټه بیا ګوره غلطه ده یا به سر نه ټیټه او کستا مقصود لاس خلولی ستا مقصود چپل راغستلی ستا مقصود ماشوم راغستلی ستا مقصود بشتره غونډولی خامخا ورته سر ټیټه نو څنګه به رااله دینه خو بغیر کیږي نه کړ باندې سړی چې هغه قمقلی مسالې غلطه کوي رونو اوس هم دی یو ځای کې خلکو ته وي زمونږ استاد رب یو دی الحمدلله یو هم دی کنه زمونږ استاد پیغمبر هم یو دی ګوره الحمدلله زمونږ استاد قران کریم هم یو دی الحمدلله او زمونږ استاد د ملک یو مذهب چلی هغه ته وایي د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله نو چې زمونږ استاد رب هم یو دی زمونږ استاد نبی هم یو دی زمونږ استاد قران هم یو دی زمونږ استاد مذهب هم یو دی نورونو یو رب دو خبرې نه کوي یو نبی دو خبرې نه کوي یو قران دو خبرې نه کوي یو امام دو خبرې نه کوي خبره به صرف یوې وره که دو خبرې کوي نو بیا امت په اختلاف کې اچي نو دا چې دو خبرې مونږ او تاسو ته ملاويږي رونو دي کې یو دروغ دی او یو رښتیا ده ګوره خو دروغ او رښتیا خو تاسو نه پیژنئ سبق خو نه لرئ نو رونو دومره بیات ساتئ چې کومه عقیده د برنه را روانه ده بس دا ټیک عبدالله مسعود صاحب نه چاته پوسو کو قربان د فتنې دور کې بسکو وی علیکم بدین العجائز د بوډایګانو دین راټینګ کړي سبحان الله د مشرانو دین ګورې راټینګ کړي او بل دې کې وای ایاکم والاستنان بالرجال فان ابیتم فبالاموال د خلقو د اعتماد نزان بچ کړي او که خلقو پسې خامخازې نو بیا مرو پسې لاړ ژوندۍ خو فتنه کې ګیریږي کنه د بل نه متاثر کیږي د بل نه یریږي مسله غلطه کولی شي نو زه اکثر د هغه ملګرو نه ډېر ګیلمنه چې زمونږ عوام ورونو ته ډبل مسالې کوي نو دومره بس یاد ساتئ چې دې کې یو خبره دروغ ده او یو رښتیا ده زمونږ استاد رب مونږ او تاسو په جګړه نه اچي زمونږ استاد پیغمبر خپل امت په اختلاف او جګړه کې نه اچي زمونږ استاد قرآن کریم مونږ او تاسو په جګړه کې دغه هدایت نشو زمونږ استاد امام مونږ او تاسو په جګړه کې نه اچي خبره یو ده خو یو دروغ دی او بل رښتیا دی نو د رښتیا چل مې درته خو سبا کتابونه ګوره یورا دا دین د برنه را روان دی او هغه برنه چې سراته ملاویږي بدار راځي زه به درته یو مثال ویم نو اسانه بشي درته چې یو سړی پنډۍ ته ځي نو سوکانو موړ ته بلاش او جیټي روډ تله ده کنه دا جیټي روډ اوس تله ده که مخکې نه تله مخکې نه تله او ته سوکانو ته ورسېږي او روان شي ګاډی سٹارټ کې پنډۍ ته ځم ځکه ټول خلک روان دي یو سړی درته دلته پاټک کې سوکانو کې راوځي ښایسته ګیرې دي نوم پورې او زیړ رومالې په سره چولې او پیسې بډوالی ته چې اوس بخور نه راغی زبردست ښایسته بدن او تا ته وایي چېرته ځي صوفي صاحب ته ورته وروره پنډۍ ته ځم قمخله دا لاره د پنډۍ ده داسې راتاو شه په دې پاټک داسې د تلې او زه په دې باندې ښه ماهر یم دا چې څومره خلک په دې غټ روډ روان دي رونو قسم دی دا تیاره کې دي د دې مه منه زما ومنه زم دی خلکو غوندې مخکې په دې روډ به پنډۍ ته تلمه الله ما ته هدایت وکړو په دا روډ راتو دا سیده پنډۍ بازار ته وردن او تا دا ټول دنیا پرېښو روډونه او دا ټول خلکو ته دی غلط وي او د یو استاد دی ومنله نو خو اسین دی لاندې به اوبو کې وګورئ او ګاډی به دې خراب شي دغه رنګې رو دا دین خو مونږ او تاسو اوس مسلمانان شوي نه زمونږ او تاسو پلاران مسلمانان والحمدلله زمونږ او تاسو نیکه مسلمان د نیکه پلار د معاویه صاحب په دور کې دا ځای فتح شوی ها نو دا اسلام د برنه را روان دی سلسله وار او دا خو منئ چې دا خلک اوس پیدا کېږي دومره خو پوهېږئ که نه اوس زمونږ او ستاسو اهل سنت یو بیا وادي نو دا خلک اوس پیدا شو که پیدا نه شو
نو دا ټول کله په غلطه دی او دا یو استاد په ټیک دی ځکه د قرآن او سنت ویلې دی او ماهر شوی نو دومره خو پیری کنه. الله دې موږ او تاسو ټول خیال او خو باندې پرې وتل چې چاله چل نه ورځي نه مپروزي. ها ګوره یو تندې لګولې او یو خپیخ کولول دی پرې وتلو دا معنا د علماو د نیکانو خپیخ کولول روا دي خو اکثر عوام ورونو نه تندې ولګي سجده ده. ګوره نو زه په خپل خلکو ته نه وایم چې خلکو ته په خپو پروزي ځکه چل نه ورځي ولا بلکې ما ډېر خلک لیدلی دي چې خپل پیر صاحب ته په خپو پریوتی دي خو تندې لګولې دی. تندې چې چا ولګاو د رونو د ایمان نخلاصي ګورې دې سره به احتیاط کوي. کچل نه درځي مدینه تیر شي کولول د خپو رواري خو لیکن تندې لګول دا به مونږ او تاسو خپل رب ته لګوو. نو زه په خپل عوام ورونو ته دا نه ویم چې په خپو ورته پروزي ځکه تندې به ته ولګي. عوام خلکو ته اکثر خود دې سيزونه چل نه ورځي کړ. منګ الحمدلله حق وایو ښا د چا تابعدار نه یو چې د دین مساله ده. نو زه د دې وجه نه ویم چې زیارتونو باندې تندې مګدای. اکثر خلک زیارت کولای زیارت خپل کې به په د پاسه تندې مولګی دا خو ناروا ده. نو چې چل د خپلولو نه درځي وته تیر شه اذا تعارض تساقط نو د خپو پرې وترو نه تیر شي او لاس خپلوي. ها اسنه تندې بدر نه ولګي ځان به د شبهات نه بچ کوي. واخر دعوانا الحمدلله تاسو نه کوم الحمدلله رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسوله محمد خدای په دې کلی باندې په دې علاقه باندې د خپل رحمت صادر وکړي چا څومره حاجات دي کله دنیا او آخرت کې خدای پوره ورکړي. تمام وفات او بلیات نه الله محفوظ دا واده مبارک وګرځي دې په کورونو کې اتفاق او اتحاد واچي. الہ العالمین داسې بچي ورته ورکړي چې د دین او د اسلام خادمان خدای د دې بدلی ورته دنیا او آخرت کې ورکړي. الہ العالمین د دې واده د برکت جمعات کې راجم شو د اسلام او د دین احکام وره خدای د دې په خاطر تمام مشکلات او حل کړي. الہ العالمین داسې بدلی ورکړي چې ټول خلق د دین عبرت والی او هر مسلمان په واده کې دا الله او دا الله د نبی د افغان اسباب نه جوړي. الله پاک هم خوشاله کا وصلی الله علیه